सुना सलीमा तक तक ता गई बेड़े चकरे गई बाबा मेरे ते कर गई बाबा मेरे ते कर गई और सुना सलीमा स्टॉप बुढ़ा खुदा बटो की चिंचियों का थोड़ा देर आना उसका खुदा یا ښځې خوښه دې نه ده چې په ګوړه کې راله تریخ چای پوخ کې ډېر خوند به وکړي چې زه یې وڅکمه یا سړیه یو خو ستا له خولې لرالمه په کور کې وزګار ناست دی ستا چینو او خدمتونه ستړی کړمه په کور کې مې په قلاره کېناستو ته نه پرېږدې یا ښځې دې ډوکي نه بس که او په پیو کې راله یو تریخ پیاله چای پوخ که د بوډا ټوله ورځ تېره شي ځې او بیا راځې او چای پوخ که ځې او بیا راځې چې چای پوخ که خدای پاکه د دې بوډا نه مې خلاصه کړي کار روزګار دې نشته یو جمنونه راوړی دی هغه هم څه کار روزګار نه کوي او ته هم نه کوې هدیانه یم دا ټول ته به مس نه پرېږدې خدای غلطه بوډا یا ښځې ما خو درته بد نه دي ویلي که نه ما درته د یو پیالې چې ویلي دي تا دې دونه غټه جوړه کړه یا سړیه ټوله ورځ تېره شي او په کور کې وزګار ناست دی هر پنځه منټه بعد چی او زه به پخولو ستړی شوم او ته به څکله ستړی نه شوې په بډو کې د خدای چینجي وکړه یا ښځې خفه کېږه مه خیر دی زه به تا نوره نه ستړې کوم زه به په هوټل کې چای وڅکمه راکه زما دا ډول واله دا ډول دی زه به بسم الله باندې بازار ته وځم او سلاس او خپې وړقوم ټوله ورځ راته وزګار په کور کې ناست دی او قاقا کېږي لیونی دې کړم په کور کې چې جوړ شي څه چې جوړ شي نو خدایه پاکه دې بوډا ډېره لیونی کړمه सुना सलीमो तो कुछ कुता गई हर सुना सलीमो तो कुछ कुता गई يرس الظالم غزل کسندره د خو پته نه لګي چې دا مې د خیر زده کړی که نه نو بیا به راباندې د رفو باراني باران ورېږه ته څنګه هر سوڼه سلیمو ته کوته کوتا گئی هر سوڼه سلیمو ته کوته کوتا گئی پاکه دا سړی خو بیا راغبر شو یو خو چې په دې سړي باندې سترګې ولګي که نه نو په زړه مې ساړوبي راشي د کور نه لاوتی نه چې ځي او بیا راځي یا خدای پاکه د دې بوډا نه ما خلاص کړه ډېره تنګه تېراله مې کړه دی به اوس بیا خپلې ناغوړندې وایي ښځې زه راغلم نو زه د باندې څوکم دغلته کښېنه که نه نور څه کار دې نشته تشو پونکو ته لاس چې دغه پونکې وهي بل کار دې نشته کښېنه دغلته چېرته خولې نه دې راویستمه لاړم او رالمه زه ورکېږه سړیه کښېنه دغلته ای بوډا خدای ته ګوره د دې شپېلو نه خلاصه که نه خیرې به راته وکړمه د جمعې ورځ ده خدای دې په بډو کې چینجي وکړه او الله ته نه د غولو پین راوان کړه غوږونه دې راله کاڼه کړه ښه ښځې بس ټیک ته نه به وامه نن نه په زما توبه ده بوډا ته نه قلارېږي نه سړېږي خدای دې د پیر بابا منجور کړه الله دې در په در کړه ته خو زما غوږونه نه خلاصه کړمه یا خدای پاکه دا څه بغبغن نه کړم یا الله ښځې دا ټولې د نصیب خبرې دي که زه نن غریب یم نو دا په ما د الله امتحان دی نو تا ته ولې بد ښکارمه ښځې تا له خو زه قرضومه که په مزدورۍ او که په ډولې خو تا څه ته نه کړوم او تا ته ګناه نشته خو نصیب زما خراب دی چې زما نصیب ستا سره کېدو او زه خپلو نورو خویندو ته وګورم چې د پیسو او روپو سره لوبې کوي او بیا ستا نیش نیمګړې ته وګورم زه په هغې کې ژوند تېروم او ژوندانه چې دا د مرګ خوښومه ښځې تا خو زه څه ته کړوم هم نه که زه قرضې کومه که چا نه سوال کومه او که ډوکې وامه خو تا له یې راوړمه یا ښځې ته ولې خفه کېږې ګوره دا وګوره نن مې درله داسې جوړه راوړې ده که نه چې څنګه دې ولیده نو زه تا ته وایم چې کېدی شي چې شاډوله راته واچې دا ولې وګوره دا خو ډېره ښکلې جوړه ده یا سړیه زما هم شوګر دی په ځان پوه نه شمه خو کار رانه شوی ته کېنه ستړی شوی
ته ځمه چې چای دله پوخ کړمه سهار دې هم چای نه داسې کړمه هغه وایي زه ورشه ځه خو لږې پتې پکې سیوا واچوه خدای پاکه چې ګوره دا سړي ده اورې خو نو دا جوړه ګوره چانه په ټکر لکو زما د پلار د کور هم ډېرې غلاګانې دي بوډا کړي دا ډېر غل بوډا دی خو زه یې زه دا خلک وای خلک د بهر خلکو نه رشوتونه اخلي زمونږ په خپل کور کې رشوت چلیږي نو دا وګوره دا خو لا د خاوند نوم د خدای دی چې زمونږ دا حل دی چې زمونږ دا مقام نه وی نو زمونږ به څه حل سړیه چای مې دله باندې کړي دي مې ته به ستړی شې پخپو ته له زور کړمه نه نه پخپوره له زور مه کوه خدای دې هسې شته که آمین الله دې خوشحاله کړه دا چیچی دا ډول غږی هر کور به راته د خور او د لور انکار کوي غلی شه زمونږ رزق یې د ډولکي په دې ډنګ کې لیکلی دی چې ته یې هم خورې او مونږ یې هم خورو په تا کې دا غیرت شته چې کار روزګار وکړې چې کور ته څه راوړې تا کله دا سوچ کړی دی چې زما پلار په سپینه ږیره دا ډول وایي او په ځان کې غیرت راولم د خپل پلار مټې دما او سکون جوړ شم چې ته به کار نه کې زه به یې ګټم او تاسو به یې خورئ او دا جی ما دا سوچ نو کړی د نن نه بعد به زی ګټم تاسې به یې خورئ خو زما سره دا واده وکړه چې دا ډول به نن نه بعد زه نه غږوم او بچې د نن نه پس تا سره زما دا واده ده چې دا ډول به زه نه ډنګوم ډېر ښه ده دا جي زه لاړم زما انتظار کوه په مخه دې ښه سړیه زه خو دې د کور د خرچې ذمهواري واخیسته خو اوس ولې د واده غم وکړه ښځې د زوی د واده غم پرېږده ما وله جنۍ خوښه کړې ده سړیه څوک دې ولې خوښه کړې ده یا ښځې ما په یو واده کې ډولو یو جنۍ مې لیدلې وه ډېره زیاته مې خوښه شوې وه او دا خبره واوره چې اوې راته هم کړي دي دا خبرې پرېږده راځه چې د زوی د واده دپاره د ګډا پرېکټس وکړو یا خدای پاکه شکر دی چې د منو ناستې د واده بخت مې رایخ شو سړیه ته خو لا ناستې پاسه را ډولو وهه یا الله ما له پلار د دمې سبب جوړ کړي بسم الله الرحمن الرحیم ښځې له پکار دي چې د خپل خاوند بغیر د سلالچ نه خدمت وکړي او د خپل خاوند د وس مطابق د هغه سره ژوند تیروي او زوی له پکار دي چې د خپل پلار دما سکون او مټې جوړې شي د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ